Hello dear friends, I hope you all doing well. In today's lesson we are gonna learn the last tense of the past tenses series, past perfect continuous tense. If you've missed our any previous grammar lesson, so you can find them in grammar playlist in the channel's videos. سلامونه دوستانو د انګلیش په پښتو چینل ته ښه راغلاست. د نن په درس کې به past perfect continuous tense زده کړو. راځو د درس پر لوري. لومړی به د past perfect continuous tense تعریف وکړو، وروسته به structure زده کړو او وروسته به مثالونه ورباندې ولیکو. Past perfect continuous tense is used to emphasize the duration of an action in the past that happened before another action in the past. تیر مکمل جاری زمانه هغه عمل باندې ټینګار کوي کوم چې په تیر وخت کې د یو څه مودې لپاره جریان درلودي مخکې تر دې چې یو بل کار یا عمل واقع شي. The past perfect continuous tense یا تیر مکمل جاری زمانه structure یا ساختمان یا جوړښت داسې دی: subject plus had been plus verb ing plus object. The police had been looking for the criminal for 2 years before they caught him. پولیس د 2 کالو لپاره د مجرم پسې ګرځېدي مخکې چې مجرم ونیسي. کچیری موږ دا مثال ته ښه متوجه سو یا ښه ځیر سو، د 2 کالو لپاره یو عمل جریان درلودي. د 2 کالو لپاره د مجرم پسې کتل یا پلټنه جریان درلودي مخکې چې مجرم ونیول سي. کچیری دا جمله منفي کو داسې راځي: The police had not been looking for the criminal for 2 years before they caught him. او که سوالیه کو داسې راځي: Had the police been looking for the criminal for 2 years before they caught him? بل مثال: The patient had been waiting in the emergency room for almost an hour before a doctor treated him. مریض تقریبا د 1 ساعت لپاره د شفاخانې په عاجله څانګه کې پروت و مخکې له دې چې ډاکټر د هغه علاج وکړي. که چیرې موږ د past perfect continuous tense تعریف ته متوجه سو، موږ وویل چې هغه عمل څرګندوي یا هغه عمل تاکیدوي کوم چې په تیر وخت کې د څه مودې لپاره جریان درلودی مخکې تر دې چې یو بل عمل واقع سي. نو دلته مریض تقریبا د 1 ساعت لپاره د شفاخانې په عاجله څانګه کې پروت و مخکې د دې چې ډاکټر راسي او د هغه علاج وکړي. یعنی دی د 1 ساعت لپاره هلته پروت و د ډاکټر د راتلو او د هغه د علاج کولو څخه مخکې. اوس که دا جمله منفي کو داسې راځي: The patient had not been or hadn't been waiting in the emergency room for almost an hour before a doctor treated him. Had the patient been waiting in the emergency room for almost an hour before a doctor treated him? آیا مریض د 1 ساعت لپاره تقریبا په د شفاخانې په عاجله څانګه کې انتظار کوي مخکې چې ډاکټر د هغه علاج وکړي. بل مثال: I had been learning English for 10 years before I applied to a job. ما انګلیسي ژبه د 10 کالو لپاره وویل مخکې چې زه وظیفې ته درخواست وکړم. که دا جمله منفي کړو داسې راځي: I had not been learning English for 10 years before I applied to a job. او که چیرې سوالیه کړو: Had I been learning English for 10 years before I applied to a job? نو دوستانو په یاد مو وي past perfect continuous tense هغه کار د پاره استعمالیږي یا د هغه کار کولو باندې تاکید کوي کوم چې په تیر وخت کې جریان درلودي د یو څه وخت لپاره مخکې تر دې چې یو بل عمل واقع سي. د دې زمانې structure خو موږ زده کړل او همدارنګه مثالونه مو ولیکل. او په یاد مو وي د دې زمانې helping verb لکه څنګه چې په مثالونو کې مو ولیدل had been دی. had been د ټولو سبجیکټونو لپاره استعمالیږي: he, she, it, I, they, you, we د ټولو لپاره. خدای دې وکړي چې څه ناسم مو زده کړي وي. تر راتلونکي درسو په خدای جل جلاله مو سپارم. ښه وخت. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying